ډیرو خوږو کتونکو اوریدونکو خویندو ورونو یو عمل دی چې ډیر مسلمانان په هغې باندې مبتلا دي او هغه ډیر د خطر عمل دی. هغه داسې عمل دی چې په هغې سره معاشره د مسلمانانو خرابېږي او دائما همیشه دپاره اسلام دا کوشش کوي چې معاشره جوړه کړي. دا لوی باب دی، زه دې ته نه ورنوځم، لیکن دا دی اوس د خپلې مسلې لازم. همیشه دپاره اسلام غواړي اجتماعیت راولي. هلکه په جمع باندې مونځ کوئ، دا مونځ یې ولې یوازې دا فرض مونځ دی کور کې کوه، جمع ته 5 وخته حاضرېږه، جمعې مونځ شو، اخترې شوې، داسې نور. دا یو مستقل مقاصد شریعه او دې کې ورنوتل یو مستقل باب دی. مقصد زما دا دی چې اسلام همیشه دپاره دا غواړي چې اجتماعیت راشي. نیو اجتماعیت په دې باندې راځي چې موږ په یو بل باندې پرده واچو او مسلمانانو کې دا نن سبا په ډیرو کې دا مشکل دی چې یو خبر اوریدل تحقیق لا سکه چې دا موږ زړه غواړي سم الوزي چې دا زه څنګه ونه رسوم، ټوله دنیا خبره کوم. او حال دا دی چې په دې کې څومره مشکلات دي. اجتماعیت ختم شو، دشمنان دې سره جوړیږي. یو مسلمان نه مشکل وشو، ګناه ترې وشوه، نقصان ترې وشو، پرده پې واچوه. واده نه چوله چې سبا لی رسوا کړي، تا رسوا کړم، ته دشمن شوي. که ښکاری در باندې وس وشو ضرر ته رسوي، که ښکاره نه پټې ته رسوي. همدغه رنګې د تا سره بغض، حسد، داسې نور کینې بغضونه دا خو پرېږده. که دا کار دې ونه کړو څونه فایده دې وکړه. یو خو دا دی د مسلمانانو اجتماعیت دې په ځای پرېښوستو. دویم دا دی د مسلمانانو یو بل سره مینه محبت په ځای باندې پاتې شو. دریم دا دی دغه مسلمان بې پردې نش، دا ګناه د ما او تا نه هم کېږي. خو دا دی چې الله په چا پرده واچوي او الله د چا نه کله پرده لرې کړي. نو په دې وجه باندې د مسلمان نه دي پرده لرې کړي. ښه مسلمان به یو ګناه ترې وشوه، تا چې دا رسوا کړو د هغه ټول اهمیت لاړ، ختم شو، صفر شو. او حال دا دی چې هغه به دونه توبې د دې عمل نه ایستلي، دې ګناه نه، چې الله به په دې توبه باندې ډېرې درجې ورکړي. بله فایده پکې دا ده چې الله د دې په عوض کې تاله څه درکوي هغه واوره. یو حدیث کې راغلی دي چا په یو مسلمان باندې پرده واچوله. پرده کله اچول کېږي؟ پرده هغه وخت اچول کېږي چې د هغه نه نقصان وشي، خطا وشي. تا په دنیا کې په دې مسلمان ورور باندې پرده واچوله، ځکه دې خو څه کوپر نه دی کله ګناه دې شوې ده. ستر الله علیه فی الدنیا والآخره، الله به په تا باندې پرده په دنیا او آخرت کې واچوي. سبحان الله. ام په دنیا کې په تا پرده، سبا له به د تا نه یو مشکل وشي، یو ګناه به دنه وشي، خطا به در باندې دنه وشي، دقې په وجه باندې، ښېګړې په وجه باندې الله په تا پرده واچوي. او بل دا دی په آخرت کې به در باندې واچوي. ته څومره فایده شوه په دنیا کې پرده اچول په تا باندې او په آخرت کې پرده اچول په تا باندې او الله یې په تا باندې اچوي. دا ډېره زیاته فایده ده که څوک په دې باندې پوهېږي. همدغه رنګې د مسلمانانو اجتماعیت هغه هم په ځای باندې پاتې کېږي. باید چې هر یو ورور دا کوشش وکړو او دا نه خورو، بلکې د دې باندې ردم راغلی دی قرآن کریم کې چې دا د فاحشو خلکو کار دی چې دا خبرې خوروي. دا نه خورول کول پکار دي. مسلمان باندې پرده اچول کول پکار دي. ګناه ترې وشوه نصیحت ورته وکړه، دا کار بیا مه کوه، داسې کوه داسې کوه، او باید چې هغه موږ خورن وکړو. او دا ډېر د افسوس خبره ده عزتمندو چې نن سبا مسلمانان په دې باندې مبتلا دي. الله جل جلاله دې دا مرض زموږ او تاسو ټول مسلمانانو نه وباسي، زموږ معاشرې دې جوړې کړي، اصلاح دې راولي. هذا وبالله تعالی التوفیق، والله اعلم.